أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا او د عاد طرف ته اولېګلو د دوی رور هود علیہ السلام قال د اویل یا قوم اعبدوا الله ای زما قومه اعبدوا الله عبادت کوئ د الله مالکم من اله غیره نشته د تاسو د پاره هیڅ یو معبود سوا د الله نه ان انتم الا مفترون نه مگر تاسو د ځان نه دروغ تړونکي یا د ځان نه خبري جوړونکي یا قوم ای زما قومه لا اسالکم علیه اجرا زنه غواړم د تاسو نه په دې دین په دې دعوت او تبلیغ باندې څه اجر ان اجری الا علی الذی فطرنی نه د زما اجر مگر په هغه ذات باندې فطرنی چې زه پیدا کړې ما افلا تعقلون پس آیات سو عقل نه لري ويا قوم استغفروا ربکم او ای زما قومه تاسو بخنه غواړئ د خپل ربنا ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ د الله تبارک وتعالى طرف ته یرسل السماء راوبلیږي پتا سبحان یرسل السماء راوبلیږي د اسمان نه علیکم پتا سبحان مدرارن پشیبو شیبو باران ويزيدكم او زیات بکستاسو قوتن قوت الى قوتکم دستاسو د موجوده قوت سره ولا تتولوا مجرمین او تاسو مگر زې ګناهګاران یا مخ ماړوي ګناهګار شوی یا په داسې حال کې چې جرم کوونکی والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا والى مدين اخاهم شعيبا دا مونږه د اتمی سپاری په اخر کې عمدغه مضمون د لقد ارسلنا نوحا د نوح علیہ السلام واقعه ودلته د نوح علیہ السلام ذکر شو بیا والى عاد اخاهم هود التم دلتم دي والى ثمود اخاهم صالحا التم دلتم دي والى مدين اخاهم شعيبا التم دلتم دي التکې د اغینه مخکې د ابراهیم علیہ السلام واقعه ذکر شوی او دلتم د ابراهیم علیہ السلام واقعه ده پکې په دې روکو کې والى عاد اخاهم هود کې د عادیانو ذکر دی د هود علیہ السلام ذکر دی چونکه سورتم سوره هود دی په هغه نسبت سره د اغي ذکر د دې روکونه شروع کیږي نو هود علیہ السلام چې د خپل قوم تراغه اغي ورته وی چې د الله عبادت او کې د الله نه علاوه بل څوک لایق د عبادت نشته او تاسو اغي به چې کوم خبره کولې نو اغي د خبرو جواب داو کو چې تاسو دروغ تړونکي یعنی د الله په باره کې د دروغ خبرې کوونکي هود علیہ السلام د خپل قوم ته دامو چې تاسو باندې زما د دین د تبلیغ بد لګي نو ما تاسو نه په دې باندې څه اجر نه دی غوښته څه مزدوري مې نه دی غوښته د دې اجر په هغه ذات باندې د کم ذات چې زه پیدا کړم آیا تاسو دومره د عقل نه کار نه اخلي او بل د قوم ته یو ترغیب ورکو چې اے عادیانو د عادیان ډیر مضبوط قوم دي ته عادي اولم ورته ویل کیږي نو دا ډیر مضبوط قوم نو د هود علیہ السلام ورته یو ترغیب ورکو چې ای زما قومه تاسو د الله نه د خپل ګناهونو بخنه غواړئ الله ته رجوع وکړئ الله تعالی په تاسو باندې د اسمان نه په شیبو شیبو باران نازل کی باران چې کله عام باران دي ته مطر ویل کیږي چې کله تیز باران دي ته مدرار ویل کیږي چې کله نور تیز دي ته صیب ویل کیږي او کصیب من السماء تاسو ویل دي او درېم سپاره کې تاسو د صدقې په هغه بحث کې ویل دي فإن لم يصبها وابل فطل نو عام باران ته وابلم ویل کیږي او په شبو شبو باران ته مدرار هم ویل کیږي دا د باران مختلف نمونه دي لکه زمون په پښتو کې هم د دې نمونه دي کنه مونږ وایو یو باران دی یو چې نری نری باران نو هغه ته پشم وي خلک وی پشم دی د پشم او د باران په مینس کې نری نری باران دی او بیا چې دی نو بیا پشم دی نری باران دی تیز باران دی په شبو باران دی او دا چې دغه د په دې ځمکه چې وب بهږي دې تم سنوملي پښلک باران دی پښلک باران دی نورم داسې نمونه شته خو د دې خپل هغه باران وسره بیا هم ذکر کیږي کنه د دې عربي کې د خپل نمونه دي نو الله په تاسو باندې په شیبو شیبو باران اوري یعنی ډیر باران په تاسو باندې اوري او د تاسو چې کوم قوت دی دا بمي او نور قوت بم چې دین تاسو له درکې خو تاسو مجرمان ما جوړيږي د ځان نه مجرمان ما جوړوي د الله نه بغاوت ما کول بیا ورته غیسه جواب ورکول او مخکې وای و الى عاد اخاهم هودا او د عادیانو طرف ته مونږه اولېګلو د ضرور هود علی السلام قال د اویل یا قوم اعبدوا الله ازما قوم د الله عبادت کوي مالکم نشته استاسو د پاره من اله سوق معبود غیره غیر د الله نه ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر دروغ جوړونکي یا قوم ازما قوم لا اسالکم علیه اجرا زنغوالم د تاسو نه په دې تبلیغ باندې څه اجر ان اجری الا علی الذی ند زما اجر مگر په هغه ذات فطرنی چې زه پیدا کړې ما افلا تعقلون پس آیا تاسو عقل نه لرئ ويا قوم استغفروا ربكم او ای زما قومه بخنه غواړئ د خپل رب نه
ثم توبوا الیه بیا توبه وباسه د هغه طرف ته یرسل السماء راوبلیږي د اسمان نه علیکم پتاسو باندې مدرارن تیز باران په شیبو شیبو باران ويزدکم قوتا او زیات بکی قوت الى قوتکم تاسو د موجوده قوت سره ولا تتولوا او تاسو مخ ماړوي مجرمین چې په دې حال کې چې مجرمان دي. قالو دی اویل یهود علیہ السلام ما جئتنا ببینه تانه دی راوړی مونږ ته سوازح دلیل وما نحن بتاریکی الہتنا او مونږ نه یو پر خودون کی خپل معبودان عن قولک استا په خبره وما نحن لك او مونږ نه یو ستا باندې بمؤمنین ایمان راوړون کی یا یقین کوون کی ان نقول نوایو مونږ الا اعتراك بعض الہتنا مگر دا چې رسول دی تا بعض معبودانو زمونږه بسوء ضرر. قال هود علیہ السلام ویل انی اشهد الله ز الله گواه کوما واشهدوا او تاسو گواه اوسئ انی بریء مما تشركون چې ز بیزار یم د هغه سنا چې کم تاسو شرک کوئ من دونه د الله نه سوا فکیدونی پس تاسو زما خلاف تدبیر وکئ زما خلاف مکر وکئ جميعا طول ثم لا تنظرون بیا ما ته مهلت مرا کوئ انی توکلت علی الله ربی وربکم ما په الله توکل کړی دی چې زمام رب دی او تاسو رب دی وما من دابتن او نشته دی حصہ لرون کی په دې ځمکه کې الا هو اخذ بناصیتها مگر الله نیون کې دی هغه د تندینه ان ربی بشک زما رب علی صراط مستقیم پنی غلار باندې دی یعنی په حق او په انصاف باندې دی. فان تولوا پس کچره تاسو مخ واړوي فقط ابلغتکم نو په تحقیق سره رسول دی ما تاسو ته ما هغه پیغام ارسلت به الیکم چې زرا لګل شویم په هغه سره ويستخلف ربی او تاسو جان نشین بکړي زما رب قوما غیرکم بل قوم تاسو نه علاوه ولا تضرونه شیئا او تاسو به هیڅ نقصان اون رسوي هغه ته ان ربي على كل شيء حفيظ بشک زما رب هر چیز باندې حفاظت کوونکی دی نگران دی. چې کله هود علی السلام د قوم ته دعوت ورکړو اغي ورته په جواب کې وي چې اے هود علی السلام ته مونږ ته واضح دلیل نه دی راوړی یعنی هود علی السلام ورته واضح دلایل بیان کړي معجزات او کمالات خودلیو خودی به یو معجزې نه پس بل او د بل نه پس بل او بل معجزه په دې طریقه باندې غوښتنو اخر کې بالکل انکاری شو چې تا مونږ ته سخکاره دلیل نه دی راوړی. علامه بیضاوی نور مفسرین وضاحت کړی چې دی په خپل خبره کې دروغجنو چې هود علی السلام غنی مونږ ته دلیل نه دی راوړی هود علیه السلام وته بشمیره دلایل وړاندې کړي خو اصل خبره دا ده چې دا دویمه ده وما نحن بتارکی الہتنا عن قولک چې مونږ ستا په خبره خپل خدایان نه پریدو کوم بوتانو عبادت چې کولو هود علیہ السلام ته وی چې مونږ ستا په وینا باندې د خپل خدایان نه پریدو وما نحن لك بمؤمنین او نمونږ پتا باندې یقین کوونکی. نو دی ورته په جواب کې وی چې تا ته زمونږ د معبودانو څه نقصان در رسولې دي یمون خو صرف دا وایو چې زمونږ په د معبودانو کې کم یو معبود ته په مصیبت اخته کړي یعنی اغي دا وی چې زمونږ په د معبودانو کې یو معبود ته په د خبرو اخته کړي یا تا اغي له څه نقصان ور کړي یا اغي تعالی څه نقصان در کړي چې ته په د خبره کې مبتلا یې. نو چې کله یهود علی السلام ته دا وی هغه وته تاسو هم گواهوسه الله هم گواه کوما او تاسو هم گواهوسه په دې خبره چې زه د تاسو د شرک نه بیزار یم تاسو د شرک چې کوم عقیده او کوم سوچ ده زه د دې نه بیزار یم د الله نه علاوه یعنی صرف د الله ز عبادت کوما د الله نه علاوه چې څومره خبرې دي زه د هغه ټول نه بیزار یم او تاسو چې زما خلاف څه کول شي نو هغه اوکي او ما په الله باندې توکل کړی دی او بیا د الله تبارک وتعالى یو صفت ذکر کوي چې پزماکه کې څومره سالرون کې دي الله د اغي نیون کې دي د ناسیینا گویا کې الله تبارک وتعالى د پاره د لفظ به طور استعاره استعمال شوی دی چې الله پزماکه کې هیڅ یو زنده سر نشته مگر الله د اغي نیون کې دي یعنی ټول زنده سر سره د تاسو اعادیانو که تاسو هر څومره طاقتور یې تاسو ټول د الله تبارک وتعالى په قبضه قدرت کې دي او الله تبارک وتعالى په نیغه لار دی یعنی الله تبارک وتعالى د حق او د انصاف په لار باندې روان دي. بیا ورته دا خبره کوي چې تاسو مخ واړوي نو زما چې کوم ذمہواری واغه ما پورا کړه هود علی السلام وته وی چې تاسو مخ واړوي او د الله دین قبول نه کړي زما دا ذمہواری وا چې زه د الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو ته د حق او د انصاف پیغام در رسومه قبلوي او کنه قبلوي خو ما تاسو خپل پیغام در رسول دي او تاسو که ارسمرم طاقت وري خو الله به تاسو ختم کی نور خلق بس تاسو په ځای باندې جان نشین شي په دې ځمکه کې په دې کورونو کې په دې کې به نور خلق اوسېږي او الله له تاسو هیڅ تکلیف هم ورنه کې الله په هر چیز باندې نه کې باندې. نو دا خبرې مونږ بار بار ویلم دي په اتمه سپاری اخر کې هم خلک لیک تفصیل ور سره شي نو مزید به پیچیده نه پوه شي. قالو دی ویل یهود علیہ السلام ما جئتنا ببینه تا نه دروړي مونږ ته واضح دلیل
وما نحن او نه مونږه به تاریکی الہتنا دا اصل کې به تاریکینا نون په اضافت کې غرزيږي ها د تسنیه او د جمع نه وما نحن بتاریکینا الہتنا دا سپکارو هنون چې دینو هغه د اضافت د وجه حذف شو تاریکین لفظ دا مضاف ته الہتنا ته وما نحن بتاریکی او مونږ نه پر خودون کې الہتنا خپل خدایانو لرا عن قولک استا په خبره وما نحن لك او مونږ نه استاد لپاره بمؤمنین ایمان وروړون کی ان نقول نو وایو مونږه الا اعتراک مگر دا چې رسول دي تا بعض الہتنا زمونږه بعض معبودانو بسوء سزرر قال د اول انی اشهد الله ز الله گواه کوم واشهدوا او تاسو گواه اوسئ انی بریء مما تشركون چې ز بیزار يم د هغه سنا چې تاسو شریکوي من دونه د الله نه علاوه فکیدونی پس او کې زما خلاف ست تدبیر سچل جميعا ټول ثم لا تنذرون بیا ما ته مهلت مرا کوي انی توکلت ما توکل کړی دی علی الله په الله باندې ربي وربکم چې زما رب دی وربکم او تاسو هم رب دی ما من دابتن نشته دی هیڅ یو سالرون کې پزمکه کې الا هو اخذ بناصیتها مگر هغه نیون کې دی د دې تندیل را ان ربي على صراط مستقیم بشک زما رب پنه غلار باندې دی فان تولوا پس که چرتا سو مخواړوي فقط ابلغتکم نو بتحقیق سره در رسول دی ما تاسو ته ما هغه پیغام ارسلت به چې زرا لګل شوم په هغه سره رسول مې دی الیکم تاسو ته ويستخلف ربي او جانشین بکری زما رب قوما بل قوم غیرکم غیر دستاسونا علاوه دستاسونا ولا تضرونه شیئا او تاسو بدته نقصان ور نرسوي د هیڅ چیز ان ربي على كل شيء حفيظ بشک زما رب په هر چیز باندې حفاظت کوونکې یا نگران دی ولما جاء امرنا او هر کله چراغي حکم زمونږه یعنی حکم د عذاب زمونږه نجینا هودن مونږه نجات ورکه هود علی السلام ته والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان قبول کړو معهود د سره برحمت منا په خپل رحمت سره ونجیناهم او خلاصي ورکړو مونږ دوی ته من عذاب غلیظ د سخت عذابنا وتلك عاد او دا قوم د عاد جحدوا بآیات ربهم چې انکار وکړو د آیاتونو د خپل ربنا وعصوا رسله او نافرمانی وکړه د پیغمبرانو وتبعوا او پیروي وکړه دوی امر كل جبار عنید د حکم د هر سرکشا عنید عناد کوونکی یا جګړه کوونکی او اتبعوا او د دوی پسې شو فی هذه الدنيا په دې دنیا کې لعنتا و یوم القیامه لعنت و یوم القیامه په ورځ د قیامت هم الا ان عادا كفروا ربهم خبردار بشک عادیانو کفر کو د خپل رب انکار کو د خپل رب الا بعد لعاد خبردار یا وورا هلاکت دی د عادیانو د پاره لریوالی دی د الله د رحمتنا د عادیانو د پاره قوم هودن چې قوم د هود علی السلام دی خلاصه د ایتونو دا چې کله الله تبارک وتعالى په دغه عادیانو باندې عذاب نازل کو نو هود علی السلام او کم خلق چې نور د سر ایمان قبول کړو هغه ته الله په خپل رحمت باندې نجات ورکو د سخت عذاب نه یعنی کانی چې راوريږي بیا خو پټول راوريږي چې اوس مونږ د دې ځنه کسان روان یو غلې را شروع شینو پټول برازي خو الله تبارک وتعالى تنا د خپل پیغمبرانو له مؤمنانو له نجات ورکو او د غنور خلق چې د دې باندې عذاب نازل شو الله فرمایي چې دا عادیانو چې د الله د آیتونو نه انکار کو او د پیغمبرانو نه فرمانی کوله او د سرکشه او د جګړمارو خلکو تابعداري کوله د دې کې لفظ ته سوچو کېخه وعصوا رسله دینه فرمانی کوله د چا د پیغمبرانو رسول له رسول چې د رسول جمع ده او راغلی دي ته یو پیغمبر لکه څنګه چې مونږ وی و الی عاد اخاهم هود عادیانو ته د دې پیغمبر د دې رور هود علی السلام راغلی او راغلی یو پیغمبر او دې کې الله فرمای وعصوا رسله چې د ډیرو د پیغمبرانو نافرمانی وکړه نو د دې مطلب دا دی چې یو پیغمبر چې کوم حکم کوي یعنی آدم علی السلام چې کوم حکم کوي موسی علی السلام چې کوم حکم کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حکم کوي چې یو الله عبادت کوي د کفر او د شرک نه ځان ساتي د بوتانو عبادت مکوي د الله تبارک وتعالى حاکمیت د اومنه نو د یو پیغمبر خبره د بل پیغمبر سره یو شان د بل پیغمبر خبره د بل پیغمبر سره یو شان په عقایدو کې د ټولو پیغمبرانو حکم یو دی چې صرف او صرف یو الله لایق د عبادت دی د بل چا عبادت د شریعت کې نشته نو د یو پیغمبر خبره منل گویا کې د ټولو پیغمبرانو خبره منل دي او د یو پیغمبر خبره نه منل گویا کې د ټولو پیغمبرانو خبره نه منل دي چې د هود علی السلام خبره او نه منله گویا کې د ټولو پیغمبرانو د خبرونو دی منکر شو ځکه الله فرمایي وعصوا رسوله وعصوا رسوله نه دی
وعصوا رسله د ټول پیغمبرانو د لارې دی نافرمانی وکړه نو الله تبارک وتعالى دی پسې سکړو په دنیا کې مور پسې لعنت شو نه تباہ او برباد شو د الله د رحمت نه لري شو ورځ د قیامت به هم په دی باندې لعنت وي یعنی د الله د رحمت نه لري وي الله فرمایي عادیانو کفر وکړو نو الله تبارک وتعالى د خپل رحمت نه لري کړل ولما جاء امرنا او هر کله چراغي جاء امرنا حکم زمونږه نجینا هودا من خلاصي ورکه هود علی السلام ته والذین آمنوا معه او هغه کسانو ته چې ایمان راوړل معه د سره برحمت منا په خپل رحمت ونجیناهم او مونږ خلاصي ورکړو دوی ته من عذاب غلیظ د سخت عذابنا وتلك عاد او دغه قوم د عادیانو جحدوا بآيات ربهم تاسو فعل جحد ویل دي کنه فعل جحد بلم دا هغه جحد هغه خبره ده انکار ماضی جحدوا دوی انکار وکړو بآيات ربهم د آیتونو د خپل ربنا وعصوا رسله او نافرمانی وکړه د الله د رسولانو واتبعوا او تابعداري وکړه پیروي وکړه امر کل جبار د حکم د هر کر سرکشه عنید عناد کوونکی یا جګړه مار واتبعوا او الګول شد دوی پسې فی هذه الدنيا پدی دنیا کې هم لعنتا لعنت ويوم القيامه او پورز د قیامت هم الا ان عادا كفروا ربهم بشکا قوم عاد انکار وکړو یعنی کفر وکړو په خپل رب الا بعد لعاد لروالد وی د الله د رحمت نه د عادیانو د پاره قوم هود چې قوم د هود علی السلام دی و الى ثمود اخاهم صالحا ولغون تر کو د دې دا سبق مونږ بار بار ویل اول د پوره رکو خلاصه مې بس بیا به ترجمه د قوم سمود طرف ته الله تبارک وتعالى صالح علی السلام لګلو هغي ورته د الله تبارک وتعالى د عبادت د الله تبارک وتعالى د وحدانیت درس ورک دی ورته وی چې الله تبارک وتعالى کامل قدرت والا دی هغه تاسو پیدا کړی او تاسو چې دینه په دې ځمکه کې آباد کړی نو توبه وباسه د خپل ګناهونو نه او الله تبارک وتعالى طرف ته رجوع وکړه الله تبارک وتعالى نږدې هم دی او دعاګانې قبلون کې هم دی نو دی قوم ورته وی چې اے صالح علیہ السلام ته خو زمونږ په قوم کې ډیر پوهه سړی وي تا نه خو زمونږ ډیر امیدونه نو ته چې رالوي شو نو توس دا خبره کې چې بس دا نور خدایان پرې ده او صرف د یو الله عبادتو کې مونږ خو چې دینو ته په لوی شک کې اچولیو دا ورته وی چې اے زما قومه زه په ښکار دلیل باندې ما د خپل رب د طرف نه او الله تبارک وتعالى ما ته رحمت را کړی دی یعنی نبوت را کړی دی نو که زه د دینه پسم د الله تبارک وتعالى نافرمانی وکما نو بیا به ما د الله تبارک وتعالى چې کوم خساره ده د اغینه به ما سوک بچ کی او ما ته دغه تخسیر چې دا ما ته سیوا کیږي خساره به سیوا کیږي نقصان کې موضع اچول کېږي ما کچره زه د الله نافرمانی وکم دی قوم وته چې خامخا مونږ له دین یو معجزه پکار ده بل معجزه پکار ده صالح علیه السلام د الله په حکم سره دی ته اوخه روان دی کړه دا اوخه ته چې دینو د تاسو تکلیف مور کوي وګرنه بیا به تاسو ته نور عذاب ملوش د اوخه نه پس چې دینو اغي بیا د اغي غخپې کټ کړي د شا طرف نه چې دا کم خپلغونتی کنه د شا تخپو کې دا چې ساروي کینی پاسي پکم د یو خلرګي یو د سره خپلغونتی د قربانې کې چې سړی د ساروي نه خپې کټ کین هغه د ډبل غونتی رغ غونتی ناغه چې یو جوړونه کنه د جوړونو نه علاوه د سره یو پټ غونتی هغه سره د خپې داسې ماتیږي را ماتیږي نو د دې اوخه له دین هغه ول کټ کړي چې دی ولا کټ کړي هغه نه بیا خپې ولا کټ کړي بیا چې دین هغه اوخه وجله الله تبارک وتعالى په هغه باندې عذاب چې دین هغه نازل کو پدری ورځو کې دن دا نور تفسیری خبره پکې ډیری دي خو بس خلاصې دغه چې هغه معجزه وغوښته اوخه ورته راغله هغه اوخه بچ دینو هغه ته چې تاسو دله نقصان مو ورکوي کني بیا به عذاب ضرور رسیږي هغه له بیا نقصان ورکو بس هغه چې دین هغه اوخه چې دین هغه وجله او پټول قوم باندې الله تبارک وتعالى بیا عذاب راوستو صالح علیہ السلام لا او چې کوم کسان مؤمنانو هغه الله تبارک وتعالى د غیر زنه نجات ورکو او چې کوم کافرانو الله تبارک وتعالى په هغه باندې د چغه عذاب چې دین دا نازل پس هم دغه خبرې کې بیا کوم لفظي تشریح و بیا ور سره وایو و الى ثمود اخاهم صالحا او قوم د ثمود طرف ته مونږ اولېګلو د دیرور صالح علیہ السلام قال د اویل یا قوم ازما قوم اعبدوا الله عبادتک الله ما لكم نشته د استاسو د پاره من اله سوک معبود غیره غیر ددنا هو انشأکم من الارض الله تبارک وتعالى پیدا کړی تاسو د ځمکې نه واستعمرکم فيها او آباد کړی تاسو په دې کې فاستغفروه نو بخنه غواړی د الله نه ثم توبوا الیه بیا توبه باسه د الله تبارک وتعالى طرف ته یا رجوع کې د الله تبارک وتعالى طرف ته ان ربي قریب مجیب بشکا زما رب نږدې دی مجیب او قبلون کې دی د دعاګانو قالو دی او یا صالح اے صالح علیہ السلام قد كنت فينا په تحقیق سره وی ته پمونګه کې
مرجوون زید امیدونو اسره د امیدونو قبل هذا وړاندې لدینا اتنهانا آیا تمنه کوي مونږه ان نعبد ما يعبد آباؤنا چې مونږ عبادت کړو د هغه خدایانو چې عبادت کړو زمونږ پلارانو واننا او بشک مونږه لفي شک په شک یو مما د هغه سنا تدعونا الیه چې ته مونږ هغه طرف ترا بلی مریبن په لوی شک یعنی دی وته وی چې مونږ د خپل پلار نیګه په لار باندې روان یو دا ته چې کوم طرف ته مونږ را بلی نو په دې خبره باندې مونږ ډیر په شک یو قال د اویل یا قوم ازما قوم ارایتم ایا ګورئ تاسو ان كنت على بینه من ربي کچری یمزه په واضح دلیل باندې د خپل رب د طرفنا واتانی منه رحمتا او هغه را کړی وی ماته د خپل طرفنا رحمتن رحمت یعنی نبوت فمن ينصرني فسوق دې چې بچ پکړي ما من الله د الله د عذابنا ان عصيته کچری زه د الله نه فرمانی وکړم فما تزيدونني پس تاسو نزیات وای زما د پاره غیر تخسیرن بغیر د نقصان نه یعنی تاسو خو مال بالکل د تاوان خبرې کوي و یا قوم او ای زما قومه هذه ناقه الله لكم آیه دا اوخه د الله دا تاسو د پاره یو نه خدا فزروها نو دا پرېګ دی تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي د الله پس مکه کې ولا تمسوها مرسوي دیتا بسوء انس تکلیف فیاخذکم پس وبنی تاسو عذاب قریب عذاب نږدې یعنی ډیر زر بدر باندې عذاب راشي فعقروها نو دوی زخمی کړه د هغه خپې فعقروها دوی زخمی کړه هغه یا داسې معنی کولې شي چې فعقروها دوی ملکړه هغه فقال نو ویل تمتعوا فایده واخلئ د دې جن فی دارکم په خپل کورونو کې ثلاثه ایام درې ورځې ذالک وعد د درې ورځې نه پس یو وعده د عذاب د داسې وعده غیر مکذوبن چې بالکل دروغ نه ده یعنی ډیر رښتینی وعده په دغه وخت کې د عذاب را روانه ده فلما جاء امرنا پس هر کله چراغ حکم زمونږه نجینا صالحا نجات ورکوم صالح علی السلام ته والذین او هغه کسانو ته امنو معه چې ایمان راوړل د سره برحمت منا په خپل رحمت سره ومن خزي يوم اذن او نجات ورته ورکو د رسوایی د دغه ورځ نه ان ربک هو القوی العزیز بشک استرب ډیر قوی دی العزیز او غالب دی واخذ الذين او اونی ول هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړو الصيحه دغه چغه یعنی یو چغه اونی ول فاصبحوا في ديارهم جاثمين پس شوتوی په خپل کورونو کې مړ پراته یعنی پس یا دا معنی ده فاصبحوا چې کله فعل ناقص شي او یا چې د دینه وخت د سبا مراد شي فاصبحوا نو سحرو کو دوی په خپل کورونو کې فاصبحوا في ديارهم سحر کو دوی په خپل کورونو کې جاثمين په داسې حال کې چې پړ مخه الټه پراتو یعنی پړ مخه مړ پراتو کأن لم يغنوا فيها گویا کې دوی هډونه په دې ځای کې یعنی د دې دغه ځای نه مړ شو اړو تا به ویني چې په دې ځای کې دومره خلک او دومره تناور او دومره چې دینو لوی کون کې خلکو کأن لم يغنوا فيها گویا کې دوی اډونه په دغه ځای کې الا ان ثمود كفروا ربهم بشک وره سمودیانو کفر کو په خپل رب باندې الا بعدا لسمود خبردار لري والدی وی د سمودیانو د پاره صدق الله العظیم وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا